د پاکستان مشهوره شخصي ټلویزیون چینل جیو نیوز وایي چې د هغو د ټلویزیون سکرین هیک کړی شوی دی او نامناسبه لفظونه یا پیغامونه ورباندې خپاره کړی شوي دي، کوم چې د پاکستان د پوځ خلاف دي. هغو خپلو کتونکو ته ویلي دي چې داسې خبردار اوسئ. د پاکستان او یو شمېر نورو شخصي چینلو هم داسې دعوه کړې ده. دا چینل په داسې وخت کې هیک دی یا د هیک کېدو خبرداری ورکړی شوی دی چې د افغانستان سره د پاکستان دا وخت جنگ روان دی، طالبانو سره په بل حملې کوي، هوایي او ځمکني بریدونه روان دي، او بلې خوا ته په منځني ختیځ کې اسرائیل په ایران باندې په حمله کې د آیت الله خمیني صاحب په ګډون یو شمېر لوړ پوځي او حکومتي چارواکي وجلي او دا جنګ هلته روان دی. لازمه ده په اوسني دور کې یا په اوسني عصر کې جګړې یوازې په ټوپک په وسله او په جازونو نه بلکې په مطبوعاتو کې هم کېږي، او په مطبوعاتو کې خلکو ته د خپل خوښې یا د خپل هیواد په حق کې او د بل په مخالفت کې پیغامونه مختلفو طریقو باندې د رسولو کوشش کېږي، او دا په ټوله دنیا کې دا قصه روانه وي. په داسې حالاتو کې په دې جنګ کې د میډیا محاذ چې دی یا د مطبوعاتو سنګر چې دی دا یو مهم کردار او رول لوبوي. اوسني عصر کې د اے آی چې د آرټیفیشل انټیلیجنس چې د په دې کې فیک خبرونه هم راځي، نو رسمي یا پروفیشنل یا پېښور مطبوعاتو کې دل ضروري دی که دا هیک شي، لازمه ده یو ډېر غټ جنجال جوړېدی شي. هیکینګ کېږي څنګه؟ دلته زه په 1930 کال راسې په امریکا کې په مختلفو ادارو کې یم، او نږدې هر کال دلته د ادارې کارکوونکو ته تربیه ورکول کېږي. دا تربیه چې دا لازم وي خامخا به یې کوي، او ای کې بیا د هیکینګ نه ځان څنګه بچ کولی شي، یا ستا اکاونټ چې دی هغې ته مواد اغلا نه شي، دې نه ځان څنګه ساتلی شي. دې کې اکثر دا موږ ته ویل کېږي چې هیکرز چې دي هغه کوشش دا کوي چې د فیشنګ کوي، یعنی تا ته یو نوړی راګزاره کړي یا تا ته یو داسې پیغام راولېږي چې ته دا فکر کوې دا د ادارې له خوا نه رالېږل شوی پیغام دی یا پکې یو لینک وي او په هغې ته کلیک کې، نو د دې سره خو بلا طریقې وي. خو اکثره هیکرز چې دي دی ستا په اداره کې دننه یو کس داسې پیدا کړی وي چې هغه ته یو پیغام ورولېږي یا یو میسج ورولېږي، هغه دا ګمان وکړي، اندازه وکړي چې ګورو دا پیغام یا میسج چې دی زما د ادارې د خوا نه راغلی دی څه لږ ډېر بدلون سره، او څنګه چې هغه کلیک کړي نو ستاسو نظام ته مخالف تن چې رادننه شي او هغه د هغې نه استفاده وکړي. پرون زه هم چې کله ما یوټیوب باندې خپرونه کوله، نو دغه شان د یو نامعلومه واتساپ د لارې یو پیغام راغی، ما فکر دا کوم چې کوم ملګري پیغام راولېږه، زه څنګه هغې ته ورتلم، ما پې کلیک کولو یو دم مې پام شو چې دا په ممکنه توګه باندې کوم وایرس وي. نو